دې پیغمبرانو ته چې زمونږ له لوري د انسانانو د هدایت وظیفه ورسپارل شوې ده مونږ یو پر بل باندې لوړتیا او فضیلت وربخلی دی له هغو څخه ځینې داسې وو چې خدای په خپلو سره خبرې کړي دي چاته یې له نورو خواوو لوړې درجې ورکړي دي او په پای کې عیسی بن مریم علیه السلام ته روښانه نښانې وربخي او په سپېڅلي روح سره د هغه مرسته کړې ده که د خدای خوښه وای نو دا نشوای کېدای چې د دې پیغمبرانو وروسته خلکو چې څرګندې نښانې لیدلې په خپلو منځو کې جګړه کړې وای له دې امله هغوی یو له بل سره شخړې وکړې نو چا ایمان راوړ او چا د کفر لاره غوره کړه هو که الله غوښتلی نو هغوی به هیڅکله نه جنګېدل خو الله چې څه غواړي هغه کوي ای مؤمنانو څه مال شتمني چې مونږ درکړې ده له هغې نه لګښت وکړئ مخکې له هغه چې هغه ورځ راشي چې په هغې کې به نه اخیستل او خرڅول وي نه دوستي په درد خوري او نه سپارښت کار وکړي او ظالمان اصلا هغه کسان دي چې د کفر لاره غوره کوي له الله هغه ژوندی ابدي ذات نه پرته چې ټول کائنات تنظیم کړي دي بل هیڅ خدای نشته هغه نه ویدي کیږي او نه پریشانی پرې راځي په ځمکه او اسمانونو کې چې هر څه دي د هغه دي څوک دی چې د هغه په وړاندې د هغه له اجازې پرته سپارښت وکړای شي څه چې د بندگانو په وړاندې دي پر هغو هم خبر دی او څه چې له هغو نه پټ دي پر هغو هم خبر دی او د هغه له معلوماتو نه هیڅ شی د هغو په ادراک کې نشي ایثارېدلی مګر دا چې د کوم شي علم ورکول هغه په خپله وغواړي د هغه حکومت پر آسمانونو او ځمکه خور شوی دی او د هغو ساتنه د هغه لپاره کوم ستومانونکی کار نه دی یوازې همغه یو لوی او لوړ ذات دی د دین په چارو کې څه زور او مجبورول نشته سمه خبره له غلطو مفکورو څخه جلا کړای شوې ده اوس چې څوک له کوم طاغوت نه منکر شي او په الله ایمان راوړي هغه یوه داسې کلکه آسره ونیوله چې هیڅکله ماتېدونکې نه ده او الله د هر څه اورېدونکی او په هر څه پوهېدونکی دی کوم خلک چې ایمان راوړي د هغو ملاتړ او مرستندوی الله دی او هغوی له ترږمیو نه رڼا ته راباسي او کوم خلک چې د کفر لاره غوره کړي د هغو ملاتړ او مرستندویان طاغوتان یعنی شیطانان دي او هغوی له رڼا نه د ترږمیو لوري ته راکاږي دا کسان دوزخ ته ورتلونکي دي هلته به تل اوسیږي آیا تا د هغه چا په حال غور نه دی کړی چې هغه له ابراهیم سره جګړه کړې وه په دې خبره جګړه چې د ابراهیم رب څوک دی او له دې امله چې هغه ته الله حکومت ورکړی کله چې ابراهیم علیه السلام وویل چې زما رب هغه ذات دی چې د ژوند او مرګ واکمن دی نو هغه په ځواب کې وویل ژوند او مرګ زما په واک کې دی ابراهیم علیه السلام وویل ښه الله لمر له ختیځ نه راخېژوي ته هغه له لویدیځ نه راوخېژوه د دې په اورېدلو د حق هغه منکر حق پک حیران پاتې شو خو الله ظالمانو ته سمه لاره نه ښیي یا خو د مثال په ډول هغه سړي ته وګوره چې هغه پر یو کلي تېرېده چې چتونه یې پر بل مخ نسکور شوي وو هغه وویل دا ودانۍ چې ورانې شوي دي دا به الله په څه شان بیا ژوندی کوي یعنی جوړوي نو الله د هغه ساه واخیستله او هغه 100 کاله مړ پروت بیا الله هغه دوهم ځل ژوندی کړ او له هغه نه پوښتنه وکړه وایه څومره وخت پروت وي هغه وویل یوه ورځ یا 2 ساعته به پروت وو ویې فرمایل 100 کلونه در باندې په همدې حالت کې تیر شوي دي اوس دې په خپلو خوړو اوبو لږ نظر واچوه چې کوم بدلون پکې نه دی راغلی له بلې خوا لږ شان خپل خره ته هم وګوره چې ان هډوکي هم وراسته شوي دي او دا مو د دې لپاره داسې کړي دي چې موږ غواړو تا د خلکو لپاره یوه نښانه وګرځوو اوس وګوره چې دا د هډوکو پوښتۍ څنګه راپاڅوو په غوښه او په ستوکې پټوو کله چې په دې توګه هغه ته حقیقت په ډاګه څرګند شو نو وی ویل زه پوهیږم چې الله په هر څه قادر دی